السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، هیله مند یم چې جوړ یاست او په خیر سره یاست او یوه ښه ورځ به مو پیل کړې وي. نن یو ځل بیا تاسو ته له یوې نوې طریقې سره حاضر سوی یم. هغه طریقه داسې ده چې څنګه کولی شو د خپل موبایل د سکرین اعلانات بند کړو. ډېر ملګري ما لیدلي دي چې خپلې موبایل یې ریسټور کوي. دغو اعلاناتو نه دومره تنګ راغلی دي چې حتی ډېر ملګري خپلې موبایل یې ریسټور کوي. یو ډېر سخت په تنګ راغلی. اول زه پخپله ډېر په تنګ دین راغلی وم، ځکه چې ما به په ورځ کې 2-3 ګنټې به مې نېټ چلول، هغه به مې ډېټا خلاصه کړه، هغه به مې له دغو اعلاناتو او له هغو ځان نه سوی خلاصولی. ته به مې له ځانه سره فیصله وکړه چې دا اوس دا موبایل کې دا اوس څه شی دی، دا اعلانات پرې راځي په بار بار، کله به یو شي اعلان پرې راغی، کله به بل شي اعلان پرې راغی. هلته مې له ځانه سره فیصله وکړه چې ته راځه یاره دا موبایل ریسټور کړه. ولې ورته په نیټ کې ګرځېدلم، ته مې دغه طریقه زده کړه. اوس غواړم تاسې سره یې هم شریکه کړم. راځئ چې ملګرو ویډیو نه اوږده او طریقه شروع کړو. په اول وار کې به راسئ پلی سټور ته. پلی سټور ته چې رالاستئ، پلی سټور به خلاص کړئ. هلې به ورته ولیکئ پلی سټور کې ایډ کلیر. ایډ کلیر دغه ده، دا به سرچ کړئ. دغه ته دغه ملګرو که ما را یوه ډاونلوډوله، دا ایډ کلیر په نامه یوه هغه ده چې ډاونلوډ مو کړه. دغه ده ما انسټال کړې ده، زه ماته تاسې ته در ښایم چې تاسې پوه شئ. دغه ته به راسئ، دا به اوپن کړئ. ګیټ سټارټېډ باندې به کلیک وکړئ. کنټینیو به کلیک پسې وکړئ. دغسې دی ملګرو. هلې انفورمیشن هغه به ټول تاسې ولولئ. دغه دا تر هغه زه نه کلیک کوم چې دا ټول که تاسې په انګلیسي پوهېدلی دا به ولولئ، که نه دغه یې بیا کته وږئ چې هر کله پای ته ورسېدو بیا به دا دواړه ټیک مارک کړئ. دغه د وینې چلند دغه به اوپن کړئ. وینې دغه دې ملګرو، دغه دې راته لیکلي نویس ایپس بای فیسینګ ایډ بلاکیډ. وینې ملګرو دغه ټولو نویسو اپلیکیشنونو ایډونه د اعلانات بند شو. وینې دغه دې ملګرو، وینې ایډ بلاکینګ، وینې دا وی پی این دات کنیکټس. وینې دغه اوس دغه وځمه دلته. وینې دغه دې ملګرو راته لیکلي دي کنیکټېډ ټو ایډ کلیر ټچ ټو مینیج. دغه ملګرو وینې دغه ایډونه ما په هغه باندې نه راځي، په موبایل باندې دا ټول بند شو. هیله ده چې ویډیو مې د خوښې وړ ګرځېدلې وي او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.